یاره د عمران تپوس دې نه کېږي د دې وردی تپوس دې وشي پرون ورپسې خلکو کنځل کول نن یې دا دې وویشته سبا به خلک حلالوي او راته به یې په چوکونو کې غورځوي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو د پیښور علاقه د پلوسې دې کلي کې زه ډېر بلدم یم چار چاپېره دا کومه علاقه چې ده نو د تېرو 5 میاشتو راسې تاسو ته پته ده د ټولې دنیا حالات خراب دي او په دې ځای کې په دغه خرابو حالاتو کې زموږ چې کوم پولیسوالا روریان دي نو هغې ډېرې سختې ډیوټیانې وکړې په دې پولیسوالا کې یو ریګولر پولیسي او بل دوی سره قومي رضاکار یعنی PQR دغه دې سره ډیوټي کوي نن دا کلی دی پلوسې او د دې یو ډېر ښایسته ځوانو یو ډېر ګلالي ځوانو عمران د پلوسې په دې چوکونو کې په دې خلکو کې په دې دکاندارانو سره دې سره عمران شهید ډیوټي کړې وه او نن د اختر 3مه ورځ ده او د عمران شهید هم دا 3مه ورځ ده عمران شهید یو ډېر با اخلاقه انسان و یو ډېر ښه انسان و یو ډېر نیک انسان و نو په دغه حیرانېږو چې لاړ او په کوم جنګ کې لاړ نو د عمران شهید کور ته م ورولمه نورې خبرې به د عمران شهید کور کې کوو چې د اختر دا 3مه ورځ د هغه په کور کې کومه غوغا ده کم غم دی کم درد دی کومه جړا ده کم ویر دی د عمران شهید کور ته ورځو قدرمنو د عمران شهید کور ته ورسېدو د هغه 3مه ده د اختر هم 3مه ده او د دغې ګلالي هم 3مه ده دې حجرې کې خلک دعا ته ناست دي د عمران شهید والد صاحب ما سره ولاړ دی د کشر ورور یې ولاړ دی مشر ورور خو هغه تاسو ته پته دی نه پس بیا د منډې ترلې ډېرې شي نو د والد صاحب سره زه ستاسو د خبرې شریکوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه علي جي خیر دی الله والا جی خیریت دی دا راته ووایه کاکا د اختر 3مه ورځ ده او ستا د زوی هم 3مه ورځ ده دا زوی دې وبیلېدو شهید شو پهله خو دا به نه یم چې دا د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې ځوان زلمې زوی دې لاړ نو چې ځوان زلمې زوی دې لاړ نو د خوشحالۍ خبره بلکل نه ده خو څنګه ده څنګه زوی دې څه به یې کول څنګه اخلاق یې و ډېر نیک انسان و ډېر نیک او ده به د اردي په شوق اچولې وه او د قومي خدمت یې ډېر په شوق کولو او په اردی کې مړ شو نو زما د حکومت نه خواست دی چې دا په اردی کې مړ دی د دې په پیټۍ کې مړ دی چې د ده دپاره څه غم وکړي د ده غور وکړي او دی په شهیدۍ پیکج کې واچوي ځکه چې د قرباني کړې ده ډېره غټه او ډېر پرهیزګار انسان و ډېر خدمتي انسان و او تاسو ولیده چې د ټولې دنیا ولیده چې دی په اردی کې مړ شو نو زما د حکومت ته دا خواست دی چې دی په شهدا پیکج کې واچي او د ده پوره لکه ده په دې 4-5 میاشتو کې یو پیسه تنخواه نه ده اخیستې جومات کې کار کو جومات کې کار کړی دی جي خدمت یې د قوم کړی دی او قومي سړی ډېر زیات خدمتي سړی بغیر پیسو بغیر ټکو د دا نوکري وکړه
او پکې غوري لاړو شهید هم شو. نو زما د حکومت ته دا خواست دی چې ډېرې شهیدۍ پیکج کې واچولی شي، په شهدا پیکج کې واچولی شي، او د دې پوره دغه وکړي. زموږ خو ډېره غریبي ده. کاکا څه داسې چا سره څه دښمني لرئ، څه دښمني هم شته؟ هېڅ نه سوا د خور نه پلار په نیکونګ را روان یو. په دې کلي کې تپوس کولی شئ چې زموږ چا سره خو بس داسې کار شو. نو خبرې یو ډېر زه تاسو ته نه یم قدرمنو، زه تاسو ته هر وخت وایم. دا بل اوس کله چې د تاکال د واقعو شوه او د خلکو ټولو پولیس والا پسې کنځل کول، د هغې مور خور یادول، نو ما درته بار بار دغه چغې والې چې ټول پولیس والا مه یادوئ، ټول پولیس والا بد نه دي. دا بیا د پولیس والا د پلار حالي دی، د رور حالي. ماله د ده د دې سپینو ډکو نه شرم راځي، حیا راله راځي. دا پی کیو آر چې کومې په دې هم لږ زه پوهیم قدرمنو، دې ته وایي قومي رضاکار. دې دیاړي کوي، بس که ډیوټي وکړي خو پیسې واخلي، او که ډیوټي ونه کړي نو پیسې نه اخلي. عمران شهید چې کومو د دې نه یو ورځ مخکې ما سره میلو شو، او حقیقت دا دی چې ما له څه د خوراک هم راواخیستل. زمونږ دا کیمرمین وایي ما له چې به کله راغې نو ویې چې یاره د پولیس راله څه ساونګ راکه، څه تصویرونه یې راکه. ټول خلک ګروپ کې شیرینګ کوي او ما سره څه نی چې زه شیر کړم. نو د پولیس سره د حد درجې مینه وه. دا راته ووایه کاکا، څوک ایم این ای ایم پی ای د پولیسانو څوک مشر دا دله څوک راغلل؟ یاره به دا لاکي او ایم پی ای هغه راله راغو. اوس لږ ساعته شو چې لاړو. پیر فدا نامې ده، زموږ دا لاکي مشر دی، په وټونو کې دی شوی دی، دا ایم پی ای دی دا لاکي دی. اوس لږ ساعت وړاندې راغلی او د ویې وکړو لاړو. خو نور داسې څه د کار خبره یې ونه کړه چې یاره زه به تپوس وکړم یا به زه ټلیفون وکړم یا به زه څه پولیس ډي جي ته ووایم. هغه داسې مینې دی چې هېڅ څه د کار سړی نه یې. زه ورته بار بار ویم، اوس مې دې خلکو ته مې ویل ځکه چې دوا خو ما ته هر سړی کوي، د دنیا نه خلک راغه ما ته دوا کوي، نو دوا خو هر سړی ما ته کوي. پکار ده چې زما ایم پی ای چې د ما سره ښه ملاتړ کړی وی او ما ته یې ویلی وی چې زه ټلیفون کوم یا ایس پي سره میلاویږم یا ډي ایس پي سره میلاویږم. هېڅ داسې خبره یې ونه کړه. بس عام و خاص یو عام سړی چې راشي او دوا وکړي او بیا لاړ شي. پولیس والا خو د ټولې د دې ته د لارې کوڅې نه دي، دا هم د پولیس والا صفا کوي. دوی له خو پکار ستا د دې زوی په دې باندې کلنګ دی. پکار دا دی چې دا تا سره 3 ورځې ناست وي په دې حجره کې. بچیه دا راته ووایه څنګه ورو ډېر زبردست انسان لاله، ډېر د اخلاقو پې ختمه وه، ډېر زبردست انسان و. بس چې هم داسې نه ویل، پردي خلک یې وجاړول، موږ خو ورور یعنې خپل چې لاره کې هم چا نه تپوس کوي، داسې خدمت پې کول او داسې خدمتي سړی د اخلاقو پې ختمه وه. مدینه کې 3 کاله تېر کړ چې څوک به ورله د ټلیفون نمبر مې ورکوله زنانه وله یا سړي له د سره میلو شو، ده به ورسره ښه خدمت او منډې تړلې به یې موالي ولی به جانماز او تصبیر یو شی واغېستو، کور خلکو به حیران شي چې بس دا کوم خدمت دی خو دا ډېر و، تا د هغې باوجود هم ورسره نورې منډې موالي. څه داسې اخرنۍ خبره چې کله په دې اخرنۍ شپه وته څه درته ویلي نه دغه ټایم ما سره خبرې نه وي شوې. کاکا تا سره هېڅ داسې خبره نه وشوې. دی لاړو لږ څه ډفټۍ کې لیټ و، دی لاړو او د قربانۍ څاروي اخېستو هغه یې راوستو، ورپسې د خزانه شوګر میل نه کوم دی کې چې د ډفټي وه نو هغه ځای نه ټلیفون نه و. نو دوی ورته ویل داسې ملګرو هم ورته ویل چې ته خو یار څه پوخ داسې دغه نه یې کنټیک او پوخ څه هغه خو نه یې، خو کچه د هغې ته څه لا ونډې تړلې وې او بس خیر دی که دا نن لا نړې. نو هغه ویل چې نه زه به خامخا ځمه ډفټۍ له او خامخا لاړو، بس لاره کې شهید شو. داسې ارمان خبرې په دې زړه پاتې شوي؟ ډېر غټ ارمان جي. ولې نه؟ د واده کوژدن بالکل بالکل جي بالکل. اوس د اختر نه بعد مې وله دا رشتې غم کولو او لکه دا خبره مې ورسره کړې وه چې زه انشاءالله اختر نه بعد به ستا پروګرام شروع کوم، خو هغه بس همداسې پاتې شو. چې دی چې کاکا دی چې دا په کومه لار کې لګېدلې دا خو ډېره آباده لار ده، نو نشو ویلی جي دومره به څوک نو کوم نو دی نه، خو دې غم ته خو څوک ځان نه مخامخ کوي. هغه که چا لیدلی هم وي
نو هغه هم دا وایي چې ما نه دی لیدلی په یو بل نه ودرېږي او وجه دا ده چې د پولیس بیا خلک تنګوي او هغه سړی تنګوي نو د دې د وجې نه هغه غریب خپل حق نشي ویلی چې دا دلته کې زه ولاړ وم چې دا سړی ولګېدو ځکه چې موږ د خپل بچي نه علاوه هم ډېر کیسونه ولیده چې لاړه خو هغه پولیس نه یریږي نو هغې حل نشي ویلی او هغې هلته په موقع نشي ودرېدی چې هغې ده ووایي چې یو زه ولاړ وم چې دی لګېدلی دی ولې چې هغه غریب د خپل ځان نه یریږي نو زه د خیر خبره دوی ته وکړم او دوی بیا ما الټه تنګي بیا ټول عمر کې زه نه خلاصېږم الټه تنګي قدرمنو دغه د دې وجې نه حل نشي ویلی کاکا الله دې تا له صبر درکړي الله دې ستا د بچنګو له صبر ورکړي الله دې ستا د چمګاون له صبر ورکړي او زه ډېره بخښنه غواړم زما د لاسه ستا اوښکې راووتې ډېره بخښنه غواړم قدرمنو دا زما د پښتني معاشرې دغه حقیقت دی او بیا دا ډېر بې خونده وی تاسو لاړ شئ نو وي خلک جړوي نو جاړي به نه چې داسې د زړه ټوکړه لاړه شي جاړي به نه چې داسې ځوان لاړ شي جاړي به نه چې وي د اختر نه پس مې وله پروګرام کو دا پلار به ټول عمر جاړي دا رور به ټول عمر جاړي خو افسوس په دغې ځای کې راځي چې وي د دې وجې څوک نه ورتلل چې بیا هر چا سره خپل غم چې تنګی بې دا حقیقت دی قدرمنو نن سبا زمونږ قوم نشته قبیله نشته څومره چې دا زما روریان ولاړ دي دې کې ټول ما یو قسم داسې ونه لیده او که ګورې نو د پی ټي آی دی که ګورې نو د اے ان پي دی که ګورې نو جماعت اسلامي دی که ګورې نو د تورې شنې جنډې دی د ملک دپاره د قوم دپاره د پښتو دپاره د ننګ دپاره که دغه و نو زما د مشر او د د بچنګي د به ماته نن په ډکو ډکو نه جړل او دلته به په دې حجره کې به دې کې به دا دومره پښتانه نه وناست قدرمنو زما دې له د راتلو او زما د دې ټیم د راتلو صرف اور صرف دغه مقصد دی چې تاسو راویښ شئ تاسو را بیدار شئ که تاسو راویښ نه شوئ نو نن دا غم د عمران شهید په کور دی دا سبا زما میلمه دی بله ورځ ستاسو میلمه دی د عمران شهید ډېر خواږه خواږه ملګري ما سره ولاړ دي د هغه اخرنی ارامګاه ته م بوځمه چېرته چې هغه په ابدي خوب باندې وده دی او ما داسې واورېدل وایي د حکومت د طرفه ورله صرف یو تابوت را لیږلی دی نو دا ګورم چې دغه د شهید په سلي باندې د پاکستان جنډه ولاړه ده او که نه ده د هغه سلي لمبوزم قدرمنو د عمران شهید هغه نوي کور ته یعنې اخرني کور ته رسېدو د اختر درېیمه ورځ ده دا هغه ما سره ملګري ولاړ دي یاران دوستان یې را سره ولاړ دي ګلتاج دی او اعزاز دی ګلتاج خپله هم هغه سره پولیس کې دی او اعزاز دا هم د هغه ملګری دی نو د هر انسان دوه درې داسې یو قریبي ملګري وي چې هغې سره هغه خپل لیندین ساتي او نږدې لیندین ساتي اعزاز دا راته ووایه دا 3 ورځې څنګه تېرې شوې یاره بس د ویلو خبرې نه دي نه میریږي او څه نه شو ویلی کله یې ویډیوګانې راوړو کله یې تصویران راوړو ځان پې مشغوله خو نه صبرېږو جي الله دې بس موږ له زړه صبر راکړي خو د هغې کور واله او الله دې مغفرت نصیب کړي ټول په دغه لاره باندې را روان دي خو ډېر بې ځایه ټایم کې رانه لاړو ډېر اچانکي تاسو ته زه ووایم نو دې ځل یې د اختر حصه چې کوم دی ما سره کړې وه
مونږ لاړو منډی کې په خپله خوښه باندې څاروی واخیستو او بیا د څاروي راوستو کور ته. ما ورته یاره زموږ کور ته لږ راوله ماشومان یې ویني او بس دې دوران کې به یو 10 منټه نه و تېر چې فاني دنیا ته لاړو. کالونه ورته کوه کال یې نه اټینډ کولو. پړه کې مې غم او سودا شو چې خدای پاکه عمران ولې کال نه اټینډ کوي. یو 12 کس کال اوچت کو چې یاره ملګري د اکسیډنټ کړی دی او ځان والا راورسو. ما نه وارو پار خطا شو. ما ورته وویلې مال یار ګپ مه لګوه د اختر زبرګه شپه ده او عمران له فون ورکه. ما پسې فون بند کو. په دویم ځلي ځل مې ورته کال وکړو. بیا ما ته وایي چې یاره ورور جانه ستا څه کېږي؟ ما ورته ویل زما رورم دی زما هر څه څه دی ته عمران له فون ورکه. ما ته وایي هغه ډېر سخت دی ځان والا راورسو. ما ورته دا وینا وکړه که ورور جانه ته یې د هسپتال ته رسولی شي. بیا په ما پسې فون بند کړه. په دریم ځل چې ورته ما کال وکړو ما ته وایي ستاسو بدي مدي خو نه وه. ما ویل ورور جانه عمران چاته سود زیان رسولی نه زموږ به څه بدي وي نه چا سره جنګ جګړې کوي نه څه نور څه. ما ته وایي دا په مرۍ باندې لګېدلی دی ځان ور راورسو. بس بیا زما لاس او خپل کار پرېښوستی و چې مونږ ول رسېدو بس هغې لیزنه تړلې وه. نور څه نه شم ویلی. ډېر ناوخته پرې نو ډېر زیات تادی کې لګیا و په دغه ورځ باندې. د چا خبره چې د پولیس وردي په دغه ورځ باندې نه وي اچولې وه او د الله پاک شان ته وګوره څه بل شان ته ښکلې ښکاره کېدو. او چې مونږ څاروی څنګه واخیستو دې دومره تادي شروع کړې وه. وایي زه ځمه یې ځه زما پرېږده زه ځمه یې ځه زما پرېوده. ما ورته سوال وکړم ویل د اختر زبرګه ورځ د ګپ شپ په ولګو. دې صرف دغه وینا وکړه چې زه ځم او ملګرو له ځم ملګرو سره ملاقات کوم او بس بیا راځم. هغه ملاقات سو چې بس هغه فاني دنیا ته بوتلو. جی دا بدي ملاقات له لاړ که نه؟ بالکل جی بالکل. اوس پې مونږ او تاسو دې سلي ته ولاړ بس څه نه شو ویلی جی. های های قدرمنو دا حقیقت دی چې مرګ حق دی. مرګ حق دی او په خپل وخت باندې حق دی. خو د ځوان مرګی مرګ او داسې بې وخته مرګ د دې نه د الله پاک هر څوک وساتي. ګلتا چې تا سره شروع د کوم ځای نه وکړم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د ټیم ډېره شکریه ادا کوم د وخت راکولو او په دې غټ غم کې د شریکېدلو. د دې نه اړو غټ غم بل شته نه. د ځوانۍ مرګ د اختر د شپې مرګ د داسې یو انسان چې هغه د مور پلار دغه یو اسره وه د خویندو یو اسره وه د کلي د خدمت د عام ولس د کام یو حصه وه او بیا پولیس وردي. نو دا زه بس ویلی نه شم. د ده د ځوانۍ د ده د بهادرۍ موږ سره په پیکینوار کې وو. موږ خپله پیکینوار کې وو. زه د یو کال نه په دې کې ډیوټي کوم. دا ملګری د 3 میاشتو راسې برتي شوی و. هم په دې لاک ډاون کې موږ ډیوټیانې کړي دي لګاتار هم کړي دي بغیر څه لالچه بغیر څه داسې نور څه خبرې اترې. زمونږ دا ډپارټمنټ زمونږ دا فورس داسې دی چې پیکینوار پولیس قومي رضاکار نور فورسونه هم دي ډسټرک والا لري اس پی او والا لري اف آر پي والا لري مختلف دي. لیکن د عوامو په سترګو کې د هغې په ښېګڼه کې د هغې په بده کې دا ټول خلکو ته یو ښکاري. وردي زمونږ یو دا بیلټ هم یو دی 6 نمبر هغې هم تړلی دی موږ هم تړلی دي. خو چونکې هغې تنخواګانې لري د هغې نور سامدن یي د هغې میډیکلي وغیره نور څیزونه یي او موږ به طور خدمت جومات کې کار کوي. جومات کې کار کوي. دا راته ووایه ګلتا چې ستاسو د دغې دومره منډو تړلو نه دغې خدمت نه بیا زما د یو شهید په قبر باندې جنډم نه ودرېږي نه پې د پولیس جنډه شته او نه پې د پاکستان جنډه شته نو څه له لګیا یې؟ بس دا خو زمونږ خپله مینه محبت دی د فورس سره او د دې خدمت په طور باندې. بس دا به زمونږ بدنصیبي وي او یا به زمونږ د پیکینوار د مشرانو کمزوري وي. کمزوري به وي. دا به چې د هغې کمزوري وي. اوس په د دې عمران غوښتنه به د چا نه کوي؟ بس دا خو عمران غوښتنه خو بیا که دنیا ورانه شي او که بده شي بیا نه کېږي. خو چونکې مونږ به د دې وردۍ غوښتنه کوو. دې تللی دی دې همداسې نه دی تللی په ذاتي معامله کې نه دی تللی. دې د پولیس په وردۍ کې تللی دی. دې د پولیس په وردۍ کې تللی دی. د
د ډیوټۍ په دوران کې تللی په ډیوټۍ و یا نو ډیوټۍ له روانو تاڼې ته روان و زري به یې کوله بیا به ډیوټۍ ته ودرېدو دا هم نه چې ګنې یا باخوشي وردی اچولې وه یا کومې تاڼه کې و نن سبا خزانې تاڼې ته یې بانډ کړی و چې د لینډ نه خزانې تاڼه خزانې تاڼې ته بانډ شوی و نن سبا یعنې هلته په ډیوټۍ بلکل چې هلته په او د هغې په حدودو کې هم شهید شو د هغې په حدودو کې هم شهید شوی دی چې بلکل دا راته ووایه ګلتاج چې د د اختر د ازبرګ ورځ ده د ده جنازه خو په پیل ورځ وه نه دویمه تېره شوه نن درېیمه ورځ ده هسې داسې چېرته سوچ دې کړو چې په درېیمه ورځ به ده په سلي ولاړ یم یاره جی بس زه خپل ځاني دلته په ډیوټۍ یم په لوسی چوکۍ کې او تقریبا داسې 11 بجې وې چې موږ ته اطلاع راغله چې دغه رنګ تاسو سره چې کوم حکیموار کنسټیبل و عمران هغه شهید شوی دی موږ روټۍ ته ناست وو زموږ انچارج صاحب لایق زاده خان زه نوم پوه کړی او پټې چې کوم دی اطلاع وکړه معلومات یې وکړو چېرې دا خبر حقیقت ته که نه نو بیا الله دې ډېر عزت وکړي چې کوم دی هر څه په ځای باندې پرېښه او موږ ته وایي چې دغه رنګ کار دی زموږ سپاهي شهید شوی دی فورا موږ لاړو مردي خانې ته موږ سره د کیمپس موبایل و زموږ د پلوسۍ موبایل او موږ تر هغې پورې ولاړو چې هغه دغې راوړو چې لاش هغه زموږ د سترګو د وړاندې د هغه حفاظت وشو هغه دفن کړی شو هغه له د لین نه به دغه یو تابوت رالو جي صرف دغه تابوت رالو ډېره غټه خبره وه دا راته ووایه ګلتاج کله چې په دې مرده خانه ورغلې او د عمران شهید دا مخ دې ولیده د یو ملګري دپاره د یو ورور دپاره دې زړه دې څه وي د هغې خو بیخي څه حد نه و جي بس هغه خو داسې و چې ما سره بچپن نه رالوی شوی و زما ګاونډي و په سکول کې ما سره یو ځای و تر 7-8 کلاسه پورې د پینټینګ کار مو یو ځای کړو زه خپله پینټر یم آرټسټ یم هغه هم آرټسټ و بیا چې کوم دی د هغه غریب څه شوق نه کېدو چې کله زه دې فورس ته لاړم نو زما د وجې نه هغه هم چې کوم دی د دې نه علاوه هم ښه تعلق و ښه زموږ افسرانو صاحبانو سره او ښه تعلق یې د دې فورس ضرورت و هم نه انشاءالله د هغه به کار کېدو خو څومکې زما په غاړه کمه وردي وه او د هغه هم شوق وشو د هغه د یو خدمت په طور باندې داسې څه ګډوډ هم نه یا د غلطو خلکو ناستې پاستې یا بدماشي یا غشماشي دا 3-4 میاشتې مونږ لګاتار په تاکال داڼه کې ډیوټي وکړه به طور خدمت مونږ ته کنځل شوي دی په مونږ باندې تشدد شوی دی خو چې نن زما د یو ورور تپوس نه شو د پیکې وار صحیح نه چې دا نور فورس والا ورته دیاړیمار وایي سبا به د ډسټریک والا زموږ الله مکه غټ افسران به داسې بسولي او دغه 2-3 ورځې به بس خلک به کینې دوا به وکړو یا بس یو راوند به د افسران وشو بس کیسه ختمه ګلونه به پکې دي دا راته وایه ګلتاج بس د خبرې را ختمومه خو د عمران څه داسې یو خبره چې ډېره درته یادېږي بس دغه خو دغه خبره وه چې یاره ګلتاج به دوا کوه چې الله هم په دې فورس کې پاخه کړي چې تر اخره پورې د دې خدمت وکړو نور خو بډه ډېر ارمانونه چې مور یې د نه مخکې وفات شوې وه دا زموږ په نصیب د ګلتاج دا د هر پښتون په نصیب یاره د عمران تپوس دې نه کېږي د دې وردی تپوس دې وشي پرون ورپسې خلکو کنځل کول نن دا دې وویشته سبا به خلک حلالوي او راته به په چوکونو کې غورځوي چې څنګه په 2010 په 2011 کې شوي هغه چیز دا بیا شروع شو دا زموږ د افسرانو کمزوري ده که بیکینوار دی او که ډسټریک دی که اس پی او دی وردي خو یو ده که نه وردي یو ده او د چا بچی دی د چا د زړه غوښې دي پښتون دی ځوانو زه بیا دغه ټولو خلکو ته به ووایم دغه ټول خلک کم چې د پولیس خلاف وي پولیس ته بدې ردې وایي پولیس ته کنځلې کوي نو هغه د زما د دې بچنګي د سلي ته دې وګوري چې دغه د ځوانۍ مرګ د شهیدۍ مرګ د اختر په شپه مرګ د اختر په لوی سهار باندې جنازه دا صرف اور صرف د دغه بیلټ په خاطر د دغه وردی په خاطر او د دې پاکې خاورې په خاطر د دې پاکې خاورې په خاطر
دغه هغه خاوره ده قدرمنو، دا هغه خاوره ده چې عمران شهید د دې څادر واغوستو او په ابدي خوب اوده شو او د دې دنیا نه لاړ. او د ګلتاج غوندې یاران دوستان، داسې ملګري، داسې ځوانان دی په ژړا پرېښودل. ګلتاج څه په اخره کې داسې څه اخرنۍ خبره، څه اخرنۍ میسج، ستا مشران به تا ته ناست دي، د پولیس والا ډېر اعلی مشران، ډېر ښه نران ځوانان پښتانه، څه داسې اخرنۍ میسج شته؟ بس دغه یو اخیری میسج کومه خپلو مشرانو ته، هغه مشرانو ته نه د علاقې او یا د صوبې او د خپل د پولیس مشرانو ته، افسرانو صاحبانو ته، آی جي صاحب ته، سی سی پي صاحب ته، ایس ایس پي اپریشن صاحب ته، چې زمونږ دې تپوس وشي، زمونږ نه د دې وردی دې وشي. دا دهشتګردي ده او مونږ که راوتي یو د خدمت په تور راوتي یو، که ډسټرکټ والا یو، که څوک تنخوا لي، که داسې نور فورسونه لري، نو دا نه چې یو سړی د تنخوا لي بس هغه دې خلک ولي یا د دهشتګرد ولي او بس کیسه ختمه نه جي. د دې د مخنیوي وشي. نن یو عمران لاړو، سبا به خدای مکړه بل عمران لاړ شي، داسې د بلې مور بچي، د بل خاندان د کور یو ستنه به راپروزي او دهشتګرد به همدغه رنګ ګرځي. برای مهرباني د دې د تپوس وکړی شي، د دې د مخنیوي وشي او د دې سره د تعاون وشي. زموږ افسران دې راشي، د دې کور والا له، د دې مور پلار له، وروڼه له، د دې تسلي ورکړی شي چې هغې وایي چې واقعي زما دا بچي په وردی کې تللی نو د وردی خاوندان او د وردی مشران راغله. مونږ بیا هم وروستو نه یو، انشاءالله جب تک ہے جان تب تک ہمارا زندگی ډیوټي پې قربان. مونږ وروستو نه یو، بغیر تنخوا به هم لګیا یو، کړی م دا کوو به م، خو زمونږ د حیثیت پیدا کړی شي او مونږ د دا خپل مشران خپل کشران وګڼي. هی خپل کشران قدرمنو، بیا زمونږ د پښتنو چې کوم هغه د دې خاورې مینه ده، د دې خاورې هغه عزت په زړه کې دی، د دې خاورې هغه قدر په زړه کې دی، نو هغه بیا هم د دې ځوان په زړه کې پروت دی چې مونږ به بغیر پیسو کار کوو، مونږ به ځان سختې تاچو، مونږ به ځان نهرې تاچو، خو صرف د پولیس چې کوم اعلی چارواکي دي، آی جي صاحب نه، ایس ایس پي اپریشن نه، ایس پي صاحب نه، ډي ایس پي صاحب نه، د ټولو دغه افسرانو نه، دا د هغوی بچي دي، دا ستاسو بچي دي، تاسو په دې آباد یې، په دې دا ملک آباد دی، په دې دا قوم آباد دی. نو موږ به تاسو ته دغه خواست کوو چې عمران خو لاړ، عمران اوس بیا نه راځي، خو د دې بچو څه غم وکړئ، دوی سره ودرېږئ او د عمران کور ته راشئ، د دې پلار سره کښېنئ، د دې رور سره کښېنئ او عمران شهید له کوم چې د پولیس والا شهدا پیکیج دی نو هغه عمران شهید له ورکړئ، ځکه چې دغه د خپل مور پلار د روڼو خویندې دغه یو څه ډکې و، دغه یو اخرنۍ سهاره وه، نورې څوک نشته، نورې څوک هم نشته. د سره ودرېږئ، انشاءالله تعالی د پښتون قوم بچې بچې تاسو سره ولاړ دی، هر ځوان، هره پیغله، هره مور، هر رور، هر پلار دا د خپل پولیس سره ولاړ دی، د دې خاورې په خاطر، د دې ملک په خاطر، د دې قوم په خاطر، او انشاءالله تعالی دا ځوانان دا به ټول ستاسو ملاتړي. د عمران شهید دپاره به اخرنۍ دعا وکړو. دغه دعا به وکړو، یا الله ته د عمران شهید درجات بلند کړې، یا الله ته د عمران شهید کوم چې دا ابدي ژوند دی، دا سخت ژوند دی، دا د تیارو ژوند دی، دا ولې د رڼاګانو نه ډک کړې. یا الله د عمران شهید پلار له، مور له، روڼو خویندو له، چم ګاونډ له، یارانو دوستانو له دوی له د زړه صبر ورکړي. او یا الله، یا الله خدای پاکه په دې لویه ورځ د دې ځوانانو ستا په مخ کې د لاسونه غوړولي دي، یا الله مونږ د داسې مرګونو نه وساتې، زما ځوانان د داسې مرګونو نه وساتې. خدای پاکه پښتون قوم ډېر ذلیله شو، پښتون قوم ډېر تاوان وکړه، یا الله مونږ ډېر د شهیدانو جنازې اوچتې کړې. خدای پاکه نور مونږ د جنازو نه وساتې، د داسې ځوانمرګۍ نه مو ساتې، زمونږ مشران د مرګونو نه وساتې، مونږ د دهشتګردۍ نه وساتې. یا الله ته زمونږ فورسز چې څومره دي او بیا خاص طور باندې پولیس فورس چې څومره دی، څومره د دې مشران دي، کشران دي، ځوانان دي، دا د داسې قسم نه، دا د داسې قسم له ناګهاني مرګونو نه وساتې.